او کوم خلکو سپکا او وټونه کړي دي هغه وزیر اعظم یا منیستران دي. عزیزانو د عمران خان په ژوند کې هیڅ قسم یو شی نه دی مانده، هر څه په ژوند خدای پاک ورکړي وو، که نوم دی که جایداد وو که دولت وو، هر څه قربان کو د دې ملک د عوام دپاره. په جیل کې نن په 50 ټمپریچر کې د کپس غوندې په ځای کې ناست دی د عوام دپاره دا قرباني ورکوي، او زموږ ستاسو دپاره، زموږ ستاسو د بچانو دپاره. او موږ تاسو څه کوو؟ موږ تاسو په کور کې ناست یو، د سوشل میډیا له لارې دا خبره کوو، یو پوسټ کوو، یو ټویټ کوو، مګر د ده د رعایي دپاره نه راوځو. د ده چې کوم ویژن دی یا د دې ملک چې کوم دا رژیم، دا ټول ګراني چې دا بېروزګاري چې دا ټول د دې له وجې ده. دا قربانیانې زموږ ستاسو د پارټۍ د شهیدانو چې کوم شهادتونه یې ورکړو، د دې شي دپاره یې نه کوو ورک چې موږ صرف پر صرف پر سوشل میډیا پورې، او زموږ ستاسو کوم قیادت چې دی، مرکزي قیادت یا که د صوبې قیادت دی، دا ټول کمپرومایز دی، دوی په خپل عمل ښکاره کړی دی. دا موږ نه وایو، د دوی عمل ته وګوراسته او ورځ تر بله دوی چې کوم تحریک چې کوم سرنډر شوی دی د دوی د غفلت له وجې، د دوی د کمپرومایز له وجې، مګر موږ شوي نن هم په سخت وخت کې موږ د عمران خان په خبره کوو چې دا رژیم نه منو، دا پالیسي نه منو، او د عمران خان دا رعایي دپاره تر هر هغه د پورې ځو چې زموږ ستاسو جمهوري آئیني قانوني حق وي. زموږ ستاسو په پارلیمنټ کې کوم خلک ناست دي، دا کوم ترمیمونه چې کېږي، که شپږویشتم وي که 27 وي که 28 ورسره روان دی، دا ټول د دې شي دپاره کېږي چې موجوده چې کوم زموږ ستاسو ملیټري عسکري قیادت دی، دا هره ورځ هغه ترمیمونه کوي چې دوی څومره ځان ته پروټکشن ورکولی شي، هغه پروټکشن روان دی. مګر زموږ ستاسو MNAs MPAs یا زموږ ستاسو قیادت ټوټلي په دې کې ناکامه شوی دی، کمپرومایز دی. او موږ د دې ته په بار بار ویلي دي چې راوځاسته، خبره وکاسته، په پارلیمنټ کې وغږاسته، د ولس تا ته ووټ درکړی دی، که ټول ملک تا ته ووټ درکړي، مګر ته د ولس د عوام په نمایندګي کې ناکام یې، هېڅ قسم غږ نشي کولی، کمپرومایز دی. موږ دغه جرګې په دې کوو چې موږ دغه ولس پورته کړو، زموږ دا ولس بیداره کړو چې زموږ د پارټۍ سره سره زموږ کوم تحریک تحفظ هاند چې کوم دی دا کمپرومایز دی. یو خو د سینټ اپوزیشن لیډر یې وټاکئ، بلې د قومي اسمبلۍ اپوزیشن لیډر وټاکئ. نن د دوی کوم لایعمل دی چې په دې ملک کې یا د عمران خان د رعایي په حواله باندې یا په ملک کې کومه بېروزګاري، بدامني، ګراني، د دې په حواله د دوی سره یو لایعمل نشته، خاموشه ناست دي. صرف اور صرف مقصد دا و چې زه اپوزیشن لیډر جوړ سم یا د دې تحریک مصر جوړ سم، مګر نن کنفیوژن دومره زیات دی چې هیڅ قسم ورکرز ته یا ولس ته هغه رهنمایي نشي کولی چې موږ به له دې ظالم رژیم څنګه ځان خلاصوو. او بلې خواته عزیزانو زموږ ستاسو په وطن کې چې کومې بدامنیانې دي، کوم صورتحال دی، کوم دهشتګردي ده، هغه که په کوټ کې خودکش تمه کوله، هغه که بیا په شارګ کې ځوانان په شهادت رسول دي، هغه که لاریان سزل دي، هغه که په روډو باندې خپلې ناکې اچول، دلته په دې وطن کې پر هره غونډۍ باندې پر دغه غره باندې وګوره چې د آرمي چیک پوسټونه جوړ دي، پر هره غونډۍ باندې د آرمي چیک پوسټونه او خلک آبادیانې د دوی د ډرون کیمرې زتنګ دي، هر 4 کیلومتره چیک پوسټ دی، مګر دا دهشتګرد راځي له کومې خوا په شپه راشي، په ډېر سکون باندې ناکې ولګي بیا ورک شي. عزیزانو دلته صفا خبره ده، کنفیوژن جوړول غواړي چې دا خبره له بلوچستان سره ټیچ کول غواړي، حالانکې بیلې یا د دې کوم مثلاً دي موږ د دې خلکو حمایت نه دی کړی، هغه خپله دا وایي چې موږ له دې د پښتونخوا وطن کې چې کومې پېښې روانې دي جنوبي پښتونخوا کې له دې سره زموږ یو تعلق نشته. عزیزانو دلته زموږ ستاسو پرون چې کومه جلسه محمود خان اچکزی صاحب وکړه، په دې کې دا وایي چې موږ د لښکر جوړو، نور محمد بلې خواته لګیا دی چې موږ هم لښکر جوړو، موږ به د دې مخنیوی په لښکر باندې کوو، مسله جتې او بلې خواته یې وکشلۍ ورکوله، ټوپکان یې راواخلو، تر دغه پورې لاړو، تر سینده پورې. داسې نه کېدلی شي زه په دې بوري کې زه چاقونه سم ګرځولی، په زراو خلکو مشینان راخیستو، تر سینده پورې ورسېدل. هغه ټیم موږ چیرې ورکو چې د پښتانه 1800 زنانې په وارون ټرر کې ورکې شوې، په دې دهشتګردي کې ورک شوې، په زراو انسانان په شهادتونو ورسېدل.
په زراو انسانان مسنګز دي د بلوچستان د پښتنو دا خلک ولې نه وو دا خلکو بیا ولې هغه ټیم ځان نه پورته کوي نن هم 1800 زنانې ورکې دي د بلوچستان زنانې ورکې دي د بلوچستان ځوانان ورک دي ولې د دې دپاره اتفاق نه کوي نو یو کنفیوژن نشته بلوچ زموږ ورور دی په زراو کلونه په سلاو کلونو موږ په دې صوبه کې پر یو ځای سره اوسېدلي وو اوس دا نفرتونه هېڅ قسم موږ نه منو موږ دا خبره دا کوم خبره دی د بلوچ خوا د بیا دا صرف او صرف زموږ استاد د بلوچستانو په میان کې نفرت جوړوي اصل ټارګټ دی ته معلوم دی چې دهشتګردي څوک کوي دهشتګردي پروجیکټ د چا دی مفادات د چا دي دا ټول په دې خبر دي چې دا ډالري سامراجي استعماري جنګ چې چا روان کړی دی پیټي ټیکهداري یې چا اخیستې ده چې په ملک کې فوج شته ستا ریاستي ادارې شته ته څنګه مسلح جتې جوړې خلک مسلح کوې چې موږ به د دهشتګرد خلاف جنګ شو ستا چې په 12 لکه فوج دی دا تنخوا چې اخلي دا د چیش دپاره اخلي ستا چې د بلوچستان ټول فنډ د امن امان پر نامه وړي نن دی چیرې دي چې زه ما او تا مشین راواخو که ما او تا مشین راخو بیا خو په کار دا دی چې دوی د خپلې چاونیانې خالي کړي پنجاب ته د لاړ شي بیا د ځان پروټکشن موږ پخپله کوو بیا دا دعوه مه کوه چې دا ریاست دی ریاستي ادارې دي ریاستي ریټ دی نسته یو ریټ جان پوچ کړه دلته خلک مسلح کوي جان پوچ کړه زموږ استاد مشرانو دا خوا ته ترغیب ورکوي زموږ استاد خلاصونو په اتحاد په اتفاق کې دی زموږ استادو په دې وطن کې که ژوند مستقبل دی هغه په یووالي کې دی دا دهشتګردي دا ناسور دا کینسر دی کم ټایم را په انسان کې کینسر ښکاره شي چې پر وخت علاج نه وشي بیا انسان مړه کېدل لازمن دی نو دا پر وخت باندې دا کینسر ښکاره شوی دی زموږ استاسو یووالی په دا کینسر مخنیوی کولی شي علاج یې دغه دی او دغه خلک چې کم د ماشین د ټوپکو د اصلي کلچر خبره کوي دا زموږ استاسو له وطن څخه چې څنګه افغانستان تباه کوي څنګه وزیرستان تباه کوي دا زموږ استاسو وطن په مسلح جتو باندې تباه کوي هېڅ قسم د ټوپک ضرورت نشته ټوپک چې چا راخیستی دی هغه په دې ټول وطن کې هر چا ته معلوم دی چې د ټوپک له چا سره دی هغه یې دغه چاونی ملګرګي کړه موږ د ولس خبره چې کوي د دې وطن د مستقبل خبره چې کوي هغه خلک دي چې هغه راوتلي دي پر همون مزاحمت کوي د پر همون مزاحمت له لارې څخه تاسو لیدل چې دلته خلک ویروي چې دا خلک زورور دي مسلح خلک زورور دي عزیزانو په دې وطن کې په دې ملک کې تاریخ وایسته جنرال یحیی څومره زورور سړی وي جنرال ایوب څومره زورور سړی وي جنرال ضیاءالحق چې ډکټیټر شو ماشاءالله یې لګول کېوله مګر د ولسي طریقو باندې هغه خلک دا وطن یې لکوي او په خپل خوشایه بوتلو عزیزانو نن دا خلک اسیم منیر ډېر کمزوری دی چې کومه د ټوپک په زور باندې کوم کارونه کوي عزیزانو نو دا د دې مطلب دا دی چې دی پر آخري جټکو باندې دی د ولس یووالی دی چې زما او ستا له جلسې بیریږي زما او ستا له ناسکه له مظاهرې بیریږي د دې مطلب دا دی چې کله که کم ټایم ولس راووتی دا خلک به له منځه ځي عزیزانو موږ هغه پښتنو مشران ته دا وایو چې زموږ خلک د لښکرو ضرورت نشته د یووالي خبر وکړه پولیټیکل پارټیانې پرې یو ځای کړه د وطن جمهوري او سیاسي پارټیانې یو ځای ته راوله چې زموږ په دې وطن کې چې کوم جنګ دی واضح د وایي دا سامراجي او استعماري ډالري جنګ دی د دې جنګ مخنیوی به ټول پولیټیکل پارټیانې پر یو پلیټفارم کېږي دا د یو پولیټیکل پارټي مسله نه ده نه د دې یو پولیټیکل پارټي یو مخنیوی کولی شي نه یو شخصیت کولی شي دا به ټول د پښتون د بلوچ په اتفاق باندې کوو بلوچ نن کم غره ته ختلی دی ستا د غلط پالیسي له وجې د احتجاج لاره د بربنده کړې ده د عدالت لاره د بربنده کړې ده د میډیا لاره د بربنده کړې ده چې دی میر امید هغه نه ښکاره کوي عدالت کې انصاف نه ورکوي احتجاج مارنګ بلوچ کوي پر همون احتجاج کوي نن تر کال زیاته تا په جیل کې کښېنوله نو اخر د دې سره کومه لاره پاته شي تا پر دې باندې د بلوچستان کم لیډرشپ دی دا ټول ټیکهدار لیډرشپ دی صرف پرسنټ کمیشن پزنې د ولس نمایندګي هېڅ قسم نه ده کړې دي تر کومه پورې دغه انسرجنسي وه دوی به په دې سیاست کې ژوندي وي نو دا فوج کتن هم نه غواړي چې په دې ملک کې یو سیاسي یا عوامي نماینده راشي د ولس نمایندګي وکړي
موږ تاسو به دا ولس دا خلک دا ریاستي ادارې پر دې مجبور کوي او بلې خواته د هاینس کومه وليه وه هغه څنګه کله چې د شپږویشتم اوویشتم د اتهویشتم چې اوس را روان دي ترمیم هغه د 1983 د تیاتر هاینس وي دا خو فدرېشن دی دا په دې فدرېشن کې شپږ اووه قام آباد دي دا په دې باندې خاص تر تړلي دي چې ته به د دغه هاین منې پر هاین باندې عمل درآمد کړي که ته خپله هاین نه منې او ما ته یې ایسته به هاین منې دا قطعا نشي کېدلی هاین په دواړه فریق مني ته به هم منې زه به منم بیا دا ریاست دا فدرېشن چلېږي کنې له یوه یک طرفه چې ته صرف او صرف په ما منې نو دا هاین نو ریاست فدرېشن خو دوی په خپله له منځه بوتی دلته په ګرانۍ کې چې کوم پټرول پرایسز دي دا صرف او صرف بوج پر موږ تاسو باندې دي په پنجاب کې میټروز یې جوړ کړي دي میټرو ټرین یې جوړ کړی دی چې هغه ټرین چې د سی پیک پروجیکټ وي دا به زموږ استاد په وطن په دې کوټه یا په ګوادر د بلوچستان په علاقه کې چلېدی دی ټول یوړو پنجاب لاهور ته یوړو هلته چلېږي نن هلته چې کم تیل پټرول ګران شو دی ورته دا ټول سروسز مفت دي قصور موږ کړی دی په دې ملک کې موږ د دې ملک څخه کم ګناه کړې ده چې دا هغه ګناه دی ولس ته ورکوي نو عزیزانو دا ملک د دې موجوده 47 فارنس کوم وزیر اعظم دی دا په خپله دا خبره وکړه چې شکر الحمدلله پر دې شکر وکړله چې په اسلام آباد په پنجاب کې بدامني نشته بدامني صرف او صرف په پښتونخوا وطن د بلوچ په وطن کې دا څنګه فدرېشن دی دا څنګه وزیر اعظم دی چې زما او ستا په وطن کې دهشتګردي اویا کال روان ده په پنجاب کې نه دهشتګردي شته نه بدامني شته علاج شته تعلیم شته نو عزیزانو په دې باندې ذات خبره نشو خطا کولی نو د دې لپاره همت پکار دی موږ به سیاسي او جمهوري مزاحمت کوو پر امن مزاحمت وکړو هر چا چې د ټوپک ملګرتیا کول هغه د دې وطن دشمن دی د دې ولس دشمن دی موږ به تاسو په اتفاق باندې مخ ته ځو او عزیزانو موږ د دې موجوده زموږ کوم تنظیم دی د دې دغه دپاره به موږ خبره کوو تنظیم مو اکټیو کوو د خلکو بیداره کوو او بلې خواته عزیزانو د ولس میاسته حافظ العلاده درک دی لونی دی د لوني سره تعلق لري مګر تر ننه پورې هیڅ قسم یو حال نشته نه ریاست شته نه ریاستي ادارې شته هیڅ قسم نه دی بازیابه کړی موږ د دې د جرګې له لارې د هغه د بازیابي مطالبه کوو او له شل ورځه د مختر یو کوچنی ځوان کوچنی هلک د 11 کلوغه دی د دغه د خلاصو د بازیابي مطالبه کوو که نسو رها یا نسو بازیابه ظاهره خبره ده موږ به زیاته روډونه هم ودو مظاهرې به هم کوو احتجاج به هم کوو د ولس په کومک باندې ولس ته دا خواست کوو ستاسو مسلې دي دا ټولې مسلې زموږ ستاسو په همت په کومک باندې حل کېدلی شي او بلې خواته دا جرګه دا مطالبه کوي چې په جیل کې چې کم د پی ټي ایم کم کسان ورک دي نورالله ترین دی او بل پښتون دی د دې بازیابي مطالبه کوي